نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. د تجوید زده کړې یوټیوب چینل دوستانو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. هیله ده چې جوړ او روغ به یاست او د صحت جامې به مو په تن وي. دوستانو، د تجوید لومړنی درس را پیلوو. لومړنی درس مو د ژبې په اړه دی چې په عربي کې ورته لسان وایي. لسان یعنی ژبه. د تجوید او قرائت په اصطلاح سره ژبه یا لسان اته برخې لري. لسان اته برخې لري یا و اته برخو ته تقسیم شوی ده. لومړنی د ژبې سر دی. د ژبې سر ته رأس اللسان وایي، کوم چې تاسو یې په دایره والا نښان کې ویني. رأس اللسان یعنی د ژبې سر. رأس سر لسان د ژبې. دوهمه برخه د ژبې چې ده شجر اللسان. شجر اللسان یعنی د ژبې منځ، همدغه ساحې ته ویل کیږي. شجر اللسان یعنی د ژبې منځ. او دوستانو، دریمه حصه د ژبې چې ده، دریمه برخه اقصاء اللسان دی. اقصاء اللسان یعنی د ژبې پای، د ژبې بیخ، کوم چې په دایره کې تاسو وینئ. اقصاء اللسان یعنی د ژبې بیخ، د ژبې پای، د ژبې اخرنی حصه، کوم چې د حلق خواته نږدې ده. څلورمه حصه د ژبې وجه اللسان ده. وجه اللسان یعنی د ژبې مخ، کوم چې په شنه دایره کې تاسو وینئ، دې ته وجه اللسان ویل کیږي. وجه اللسان یعنی د ژبې مخ. او همدارنګه دوستانو، د ژبې دوه طرفه دي. یو د سر د خوا بغل دی چې طرف اللسان ورته وایي، او بل د پای د خوا بغل دی چې حفی لسان وایي. د دغه ځای څخه نیولې بیا د ژبې تر منځه پورې، یعنی د راس اللسان د یوې برخې څخه نیولې بیا د ژبې تر منځنۍ حصې پورې، دغه بغل ته یې طرف اللسان وایي. او د ژبې د منځ څخه بیا د ژبې تر بیخه یا د ژبې تر پایه پورې یا تر اقصای لسان پورې، دغه بغل ته یې حفی لسان وایي. حفی لسان یعنی د ژبې د پای د خوا طرف، د ژبې د پای د خوا بغل. او ژبه چې واړوي پر چپه خوا، یعنی د ژبې شا، د ژبې شا ته ظهر اللسان وایي. موږ په پښتو کې ورته شا وایو او په عربي کې ورته ظهر وایي. ظهر اللسان یعنی د ژبې شا. دلته مو ځکه نه د نښانې کړې چې تصویر دی، په تصویر کې نو د لسان شا نه ښکارېږي. او دوستانو، اتمه برخه چې ده هغه کنارۍ لسان دی. کنارۍ لسان یعنی د ژبې څوکه، چې همدغې حصې ته ویل کیږي. په راس لسان کې یوې څوکې ته، یو برخې ته، دې ته کنارۍ لسان وایي، چې دلته په ویکتور کې تاسو وینئ چې درته نښانې وکړي. دوستانو، دا خو ټوله راس اللسان سو. دغه ساحه دا خو راس اللسان دی. په راس اللسان کې یو برخې ته بیا کنارۍ لسان ویل کیږي، چې ما تاسو ته نښانې کوي لکه دغه عکس. دغه ته متوجه سئ چې تاسو یې وینئ. دغه ته کنارۍ لسان وایي. هر ځای ته چې لاس واروي دا کنارۍ لسان دی. په راس لسان کې یو برخې ته، بلکې ټول راس لسان ته خو نو بیا د ژبې سر وایي په پښتو کې، چې په عربي کې ورته راس لسان وایي. نو یې پلاره خلاصه کومه درس، د تجوید او قرائت په اصطلاح سره ژبه اته برخې لري، چې لومړي ته یې راس لسان وایي، یعنی د ژبې سر چې دغه ساحه ده. او ورپسې شجر اللسان د ژبې منځ چې دغه ساحه ده. او ورپسې اقصای لسان د ژبې بیخ، په کومه دایره کې چې تاسو وینئ دغه ساحه ده. او ورپسې وجه اللسان د ژبې مخ، دغه حصه. او ورپسې طرف اللسان د ژبې د سر د خوا بغل، دغه حصه. او ورپسې د ژبې د پای د خوا بغل حفی لسان، دغه حصه. او کنارۍ لسان د ژبې څوکه، هم دغه حصه. په راس لسان کې یو برخې ته کنارۍ لسان وایي. او اتم ژبه چې چپی خواته واړوي، د ژبې شاته ظهر اللسان وایي. دغه مو د نن ورځې درس دی. هیله ده چې زده یې کړئ او سر ورباندې خلاص کړي، فکر ورباندې وکړي.
دوستانو یو هیله او غوښتنه مو دا ده چې همدې چینل ته مو خپل ملګري دوستان را دعوت کړي تر څو نور ورونه هم ورڅخه برخمن سي او تجوید زده کړه یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړي او دغه د لسان درس مکمل په یاد کړي زده یې کړي او دوهم درس ته انشاءالله چې هغه به د غاښونو په اړه وي هغه ته آمادګي ونیسي. د نن ورځې درس همدومره و. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.